لسم عمل زمای ذکر چې باغې باندې الله رب الجلال د حج اجر ورکړي ثواب ورکړي هغه دا چې اولاد د خپل والدینو لپاره حج د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی عبد الله ابن عمرو ابن العاص نو دی دا صحابي وای چې زما کم نکړي یعنی عاص ابن الوائل ویتا یو وصیت کړي سل غلامان وسو آزادو بیا دا وصیت په خپل ژوند باندې پوره نه نو دغه په بچو کې یو بچی دی هشام ابن العاص اگر اوله کې دو 50 غلامان دغه طرف نه آزاد او بیا د په بچو کې دغه بچی چې هغه عمر دی عبد الله ابن عمر دام د عاص بچی دی دی وای چې دا 50 غلامان آزادول وای ما اراده وکړه وای ما وی چې امر نه آزادول لاول ناشم د پیغمبر علیه السلام نه تاسو کوم الله رسول زما پلان داسې وصیت کړي آیا د پلان د طرف نه چې کوم دې څوک د وصیت پوره کولی شي نو چې کله نبی علیه السلام د لاړو پوره قصه وته ذکر کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل کچری دغه انسان یعنی د عاص ابن الوائل کدی مسلمان وي او دغه طرف نه تاسو صدقه کړي وي دغه صدقه دغه طرف نه ادا کېدل یا دغه طرف نه تاسو حج کړي وي دغه حج دغه طرف نه ادا کېدو یا دغه طرف نه تاسو غلامان آزاد کړي وي دغه غلامان دغه طرف نه آزادېدل کچری دی مسلمان د دې حدیث ته معلومه ده شو چې کله مسلمان مور پلار د طرف نه یو بچي حج ادا کړي دغه حج اگر چې مور پلار نه دی ادا کړي او بچي دغه طرف نه حج ادا کړي لیکن الله رب الجلال په دې مور پلار د حج دغه ثواب